الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول درس کې چې موږ د دې سلسله شروع کړو په هغې کې موږ دا ویلي وو چې ایمان شپږ ارکان لري. اول رکن ایمان بالله باندې او دویم رکن ایمان بالملائکه، دریم رکن ایمان بالکتب، دریم څلورم ایمان بالرسل او پنځم ایمان بالآخرت او آخر شپږم رکن چې کوم یو د هغه ایمان په تقدیر باندې یا قضا او قدر باندې ده. نو نن به موږ انشاءالله په شپږم رکن باندې بحث کوو چې د تقدیر ایمان څه معنا لري او د دې مفهوم څه دی او یا قضا او قدر خپله څه معنا لري. اول د دې صرف لغوي معنا کوو چې قضا او قدر دوه جدا جدا مسلې دي. اول قضا فیصلې ته ویل کېږي چې د یو شي فیصله وشي، د یو شي پرېکړه وشي، دغه کار کول پکار دي، دې ته ویل کېږي قضا. او تقدیر اندازې ته ویل کېږي، دا کار به څنګه کوو، په څونه اندازه به کوو، دې ته څومره مصارف پکارېږي. لکه ساده مثال یې موږ ورکوو، یو سړی غواړي یو بلډینګ جوړ کړي، یو تعمیر جوړ کړي، نو د هغې نه مخکې اول نقشه جوړوي. ده نقشه چې جوړه کړي، په دې نقشه کې هغه انجینر مکمل ټول شیان ورکړي، دومره مصارف پرې راځي، دومره سیمنټ، دومره وسپنه، دومره پلانکې، دا ټول مکمل شیان چې ورته ورکړي هغه حساب وکړي. د هغې نه وروسته بیا د هغې فیصله وشي او د فیصلې مطابق نه بیا کار شروع شي. دغه اصلي قضا او قدر هم دې ته ویل کېږي چې الله پاک جل جلاله د دې کائناتو د پیدایښت نه مخکې د دې ټولو شیانو مکمل هغه نقشه چې کوم یوه دی جوړه کړې وه او د دې نقشې فیصله یې وکړه او د هغې نه وروسته بیا دا کائنات پیدا شو. اوس په دې کائناتو کې څومره شیان پیدا شوي دي او څومره شیان په دې کې موجود دي، دا د همغې نقشې مطابق چې مخکې نه جوړه شوې ده. ځکه حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د پیدایښت نه 50,000 کاله مخکې د ټول شیان مخکې لیکل شوي دي او ټول فیصله شوي دي. نو په دې دنیا کې چې دا څومره کارونه را روان دي تر څو پورې چې قیامت راځي او جنت دوزخ د دنیا تر اخره پورې د دې ټول یو ماستر پلان چې موږ تاسو ورته دا یو موجود دی او د هغې نقشې مطابق ټول کارونه کېږي. موږ چې کوم ماستر پلانونه لرو انسانان په دنیا کې، هغه خو کله د مشکلاتو سره مخامخ شي، یا پیسې نه وي، یا بودیجه نه وي، یا څوک ورته چې نه شي کولی، کله ورته زور ځواک را په مخې ته چې دا سړک نه شي تېرولی او دا جوړولی شي، دا نه شي جوړولی. د الله په وړاندې باندې هېڅوک مانع کېدلی نه شي. نو ځکه چې کومه خبره په نقشه او ماستر پلان کې ده هغه عملي کېږي، هغې کې څه مشکل ځکه نشته چې د هغې په مقابل کې څوک خنډ نه شي واقعېدلی، څوک رکاوټ نه شي واقعېدلی، څوک داسې نه شي کولی چې بس دا کار دې نه کېږي، ځکه هغه د ټولو کائناتو خالق دی، مالک دی، پیدا کوونکی دی. نو دا د هغې د تقدیر خلاصه خبره دغه شوله چې الله عز وجل د ټولو کائناتو د پیدایښت نه مخکې دې نقشه جوړه کړې، ماستر پلان یې جوړ کړی دی او د هغې مطابق دا ټول کائنات پیدا شوي او دا ټول کائنات د همغه مطابق باندې روان دي. دویمه مسله په تقدیر کې دا ده چې موږ او تاسو به د دنیا کې دوه قسمه قوانین لرو. یو ته ویل کېږي فطري یا تکویني یا طبیعي یا فزیکي قوانین. دا ټول نمونه په دې هغه کې راغلي چې د فزیکي قانون ورته وي، طبیعي قانون ورته وي، تکویني قانون ورته ویل کېږي او نیچرل لا چې کوم یو موږ تاسو ورته په انګلیسي کې وایي، دا شیان دا ټول یو خبره. دې معنا دا ده چې دا ټول کائنات او انسان خپله دا وجود د دغه فزیکي او تکویني قانون مطابق یا نیچرل لا چې موږ ورته وایو دې مطابق پیدا شوی دی. موږ سترګې صرف کتل کوي او غوږونه اورېدل کوي، ژبه موږ او تاسو مزه او ذایقه معلوموي، پوزه موږ او تاسو بوی معلوموي، لاس موږ او تاسو او پوست دا حس کوي، ګرم نرم او دا شیان معلومولی شي. دا هر عضو د موږ او تاسو یو کار کوي. زړه لکه وینه پمپ کوي، جګر هغه ته ډېر عملیات کوي، معده عام غذا ساتي، هضم کوي، کولمې دغسې کار کوي. دا ټول شیان انسان په وجود کې چې کوم پیدا شوي دې ته یو خاص کار سپارل شوی دی. اوس داسې نه شي کېدی چې سترګې دې اورېدل وکړي او غوږونه دې لیدل وکړي، دا ممکنه نه ده. دا د فطرت او د تکوین او فزیکي او نیچرل لا همدا دی چې سترګې به لیدل کوي، په هغې کې داسې شیان ځای په ځای شوي لکه دا کومې کمرې چې اوس موږ او تاسو استعمالوو، هغې کې هم دغسې کمرې لګېدلي او د فزیالوژي هغه دا دی چې 1,000,000
یعنی 10,00,000 کمرې یا 100,000 کمرې د انسان په دې سترګه کې لګېدلې دي او په دې کې دا باقاعده کار کوي. دغه شاته د دې هغه په میلیارډونو باندې نور هغلته حجرات دي چې هغې وظیفه صرف همدا ده چې هغه لیدل وکړی شي. نو داسې نه شي کېدای چې دا شیان دې لاړ شي غوږ کې د کار وکړي او غوږ دې راشي دې ځای ته په غوږ کې خپله ځان ته حجرات دي چې د هغې وظیفه خاص همدا ده چې هغه دا صوت چې کوم ځای نه راځي امواج د عدم کې او هغه په صوت باندې بدل کړي او بالاخره مونږ یو شی واورېدلی شو. نو دا هر یو عضو یا هر غړی یا هر ارګان چې د مونږ او تاسو په بدن کې شته دې خاصه وظیفه ټاکلی شوې او د هماغې وظیفې په مطابق کار کوي او دا وظیفه هماغه تکویني قانون کې همدې ته همداسې سپارلی شوې ده. نو انسان خپله او دا په مجموع کې کائنات چې څومره دي دا ټول د دغه فزیکي او تکویني قانون تابع دي. بس سترګې به لیدل کوي، غوږونه به اورېدل کوي، زړه به وینه پمپ کوي، جګر به نور هغه کوي، معده به بل کار کوي، اعصاب به بل کار کوي. نو دا نه شي کېدای چې دا شیان دې بدل شي هغه د یو کار وکړي دا د بل کار وکړي ځکه دا د تکویني قانون همداسې دی. د انسان دنیا ته راتلل د پیدا کېدل د مرګ د دې تکویني قانون په حساب باندې دی. د دې لپاره عمر تعین شوی دی چې دونه کلونه دونه ورځې دونه شپې به دې تېري به دې دنیا کې دونه خوراک کوي دونه به څښاک کوي دونه به دا کوي دا ټول شیان مخکې د مخکې رسنجلی شوي لکه څنګه چې انجینر دی او تعمیر دپاره مکمل ټول شیان هغه کوي څومره سیمنټ څومره شګه څومره باجري څومره خښتې څومره سیخ دا څومره به کارېږي دا ټول مخکې د مخکې ورته وایي د همغې نقشې مطابق بیا کارګران کار کوي بالاخره تعمیر او هر څه مکمل شي بیا یو شی ته نه جوړ شي چې نقشه بس همغه نقشې مطابق جوړ شوي مصارف همغه مصارف دقیق صرف کله کله به د مصارفو کې تغییر راځي هغه تغییر وجه دی چې بازار کې نرخونه لاندې باندې کېږي ځکه خو تغییر پکې راشي کنې تغییر نه راځي د الله د نقشې مطابق دا ټول کائنات مخ وړاندې باندې ځي او د همغې مطابق کار کوي. دا یو قانون دی چې دې ته ویل کېږي تکویني یا تشریعي یا نشر الله. دویم قانون چې کوم یو دی هغه دا دی چې هغه مونږ او تاسو ته الله پاک جل جلاله یو بل قانون هم رالیږلی هغې ته ویل کېږي تشریعي قانون شریعت چې مونږ او تاسو ورته ویل کېږو. د انسان د پیدایښت نه شروع تر قیامت ورځې پورې به الله پاک انسان ته یو هدایت یو تشریعي قانون رالیږلی دی ځکه کله چې آدم علیه السلام د دنیا ته راتلو نو الله پاک دستي ورته وفرمایل فاما یأتینکم مني هدى تاسو ته به د دې نه بعد یو هدایت درځي تاسو ته به صحیفې درځي کتابونه به درځي رسایل به راځي وحی به درته راځي باقاعده به د ما د خوا نه تاسو دیکتې کېږئ باقاعده به ما د خوا نه تاسو ته لارښوونه همیشه کېږي. اوس دغه لارښوونو مجموعه چې کوم یو ده د آدم علیه السلام نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یا وروسته چې کوم یو هغه کېږي دا ټول د همغه تشریعي قانون یو جز دی او دغه تشریعي قانون د انسان لپاره صرف لایحه عمل دی دې مطابق به دا خپل د دنیا کارونه کوي دا څه چې دته دي خوراک څښاک کېناستل دفتر ته تل دفتر ته راتل لمونځ کول حج ته تګ جهاد روژه دا څه شیان چې کوم اعمال دي دا به د دغه قانون مطابق چې دته رالیږلی شوی دی دا به دا کار کوي. خو د وجود او د شاوخوا محیط او کائنات چې کوم یو دي لمر سپوږمۍ ستوري دا څه چې د ورځ او شپه دا به د هغه قانون تابع دي چې کوم یو تکویني قانون دی او د هغې د مونږ وجود هم د هغې قانون دی. نو د انسان په وجود کې دوه قوانین چلیږي. یو هغه قانون دی چې هغې ته تکویني ویل کېږي هغه قانون په موږ باندې لازمي او جبري دی د هغې اختیار یې موږ سره نشته. موږ راتګ دنیا ته زموږ په اختیار نه و چې موږ پیدا شو که پیدا نه شو نه مو عریضه ورکړې وه نه مو درخواست کړی موږ الله پاک پیدا کړو او چې کله دې دنیا نه ځو موږ په خوښه نه ځو مونږ وایو چې نه ځو او خامخا به ځو. نو ځکه مونږ په فطري لحاظ یا تکویني لحاظ د هغه قانون تابع یو خو د اعمالو په لحاظ باندې چې کوم عمل مونږ کوو مونږ د یو بل قانون تابع یو هغې ته ویل کېږي شریعت او د دې تشریعي قانون نتیجه مونږ تاسو الله پاک ښودلې ده که د دغه تشریعي قانون په حساب باندې تاسو مستقیمه لار باندې لاړ شئ چې هغې ته صراط مستقیم وایي نو انجام او نتیجه به جنت دي ابدي نعمتونه به وي ښه والی به وي تکلیف به نه وي او که چېرته هم لاره بدله کړه بل خوا ته لاړې دي بل چا لاره ونیوله د شیطان لاره ونیوله د دښمن لاره ونیوله نو بیا به خامخا تاسو د ګړنګ نه غورځېږئ تاسو به خامخا تباه کېږئ هلاکېږئ به انجام یې هغه څه وي چې هغه دښمن درته هغه کړی دی ځکه ته به د دښمن په لارې دښمن به ستا خامخا د هغه نه غورځوي. نو ځکه په تشریعي قانون کې انجام معلوم دی چې تاسو که په دې قانون باندې حرکت وکئ نو انجام همدغه دی او که په دې لار لاړې انجام همدغه دی. نو ځکه انسان د دوو قوانینو تابع دی دا نور کائنات په مجموع کې صرف د یو قانون تابع دي حتی ملایکې فرښتې او دا ټول اسمانونه د ځمکې د انسان خپل وجود د هماغه قانون تابع دی بس هغې قانون باندې ځکه نو د نورو مخلوقاتو ته او کائناتو ته نه جنت شته نه دوزخ شته
ځکه چې هغوی د یو قانون تابع دي، جبرن هماغه کار کوي. نو هغوی ته دا ضرور نه دی چې هغوی ته دې وایي چې ته جنت ته ځې که دوزخ ته ځې. هغه ته خو خبره ویل شي او د دغې خبرې تابع دی. نو نه اسمان جنت ته ځي، نه ځمکه جنت ته ځي، نه بل ځي، ځکه د هغوی مکلف نه دي. انسان ته اختیار ورکړی شوی او د اختیار په نتیجه کې هغه خپله اوس یو شاګرد چې کوم دی که هغه سبق وایي هغه به ولومړی کېږي، هغه بیا دویم ته ځي، بیا به درېیم ته ځي، بیا به فاکولټې ته ځي، بیا به همداسې ماستري او دکترا او بالاخره به یو غټ مقام یو چوکۍ به اخلي، هغه ته به تنخواګانې موټۍ به کیسې به زندګي به دغه شی هلته خپله ورته شوی دی. که څوک مکتب نه وایي، فرضاً درس نه وایي، تعلیم نه کوي، نو طبعا معلومه ده هغه ته نه څوک ماموریت ورکوي، نه څوک مدیریت ورکوي، نه ریاست ورکوي، نه وزارت ورکوي. یو افغانستان کې ګډوډي ده، دلته 4 څوکۍ که شی یادې کړي نه دي خو چا ورته رسېږي. خو په اصولي لحاظ باندې خبره دا ده چې څوک دغه لاره تعقیب کړي نو انجام به دی. نو دغه د تقدیر خبره دا شوه. انسان د دې دواړو قوانینو تابع دی، یو خانه د تکویني فزیکي او طبي قانون او بل خانه د تشریع قانون. ځکه دا د تقدیر مسله لږ لانجه غوندې ده، لږ مشکله ده. هغه وجه دا ده چې انسان د دوو قوانینو تابع دی. د راتګ د دنیا ته د په اختیار نه و، د تګ هم د دنیا نه د په اختیار نه دی، د وجود کارکردګي د په اختیار نه ده. دا اوس نشي ویلی که تبرګی پسې راواخلي او چکش هم راواخلي دا زړه ته ورته وي چې وینه مه پمپ کوه، نه هغه پمپ کوي. که ته سترګې ورته وایي چې لیدل مه کوه هغه کوي، او ځکه هغې وظیفه هم دا ده. نو انسان ته چې دا د تقدیر مسله سخته ده او په دې باندې ډېر نه پوهېږي، وجه دغه ده چې دی د دوو جدا جدا قوانینو تابع دی. یو خانه جبر دی، یو خانه اختیار دی. نو دا جبر اختیار دواړه کله سړی وایي چې نه اختیار ما سره شته، کله وایي چې نشته. نه، د انسان وجود د انسان فطري هغه چې کوم یو دی دا د یو جبري قانون تابع دی. خو بل خانه انسان په اعمالو کې اختیار لري چې کومه لاره اختیاري. نو ځکه مسله مغلقه. دا یو جز شو. دویم جز دا دی چې موږ او تاسو مخکې په اول درس کې د الله پاک جل جلاله په باره کې موږ او تاسو ویلي وو چې ایمان اصل ملکی معرفت او شناخت. نو دا معرفت او شناخت دا مره چې موږ خپل الله باید پیژنو. اوس د تقدیر په مسله کې د الله صفاتو ته موږ یو ځل رجوع کوو. دا موږ او تاسو مخکې حدیث ما بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د پیدایښت نه 50,000 کاله مخکې د انسان ټول تقدیر لیکلی شوی، د ټولو کائناتو د پیدایښت ماستر پلان هغه فیصله شوی ورکړه شوی او په لوح محفوظ کې دا مسله موجود دی، هغه مطابق دا کار روان دی. اوس خبره دا ده چې انسان ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا زما تقدیر اوس څنګه لیکلی شوی، څه مسله ده، څه مسله نشته. دغې کې لږ هغه پکار دی. هغه دا ده چې الله عز وجل په باره کې موږ مخکې یو څو صفات بیان کړي. اول خبره هم دا کړم الله پاک هغه ذات دی چې تر ټولو زیات علم لري، او په دې باره کې مخکې درس کې موږ دوه دلایل ویلو. یو دلیل په قرآن عظیم شان کې د هغې نه موږ راوستی وو، او دویم دلیل په احادیثو کې راغلی و چې د الله پاک د علم اندازه څومره ده، الله پاک څومره علم لري. لکه موږ یو چا نه پوښتنه کوو تا څومره تعلیم کړی، یا راته وایي 12 پاس یم، یا لیسانس یم، یا ماستر یم، یا دکترا یم. که پوهنتون کې استاد یي نو هلته موږ ته نه پوښتنه کوي تا رتبه څه ده، پوهیالی، پوهاند او پوهنوال دا دي. اخره درجه چې ته کوم دغه پوهاند دی، بس د هغه نه اخواته بله درجه نشته ده، او دغسې د دکترا نه اخواته بله درجه نشته. نو د انسان تعلیم هلته معلوم شو موږ ته دکترا په علمي لحاظ ده، علمي درجه ده، او د کارکردګۍ درجه د پوهاندۍ نه اخواته نور خبره نشته. که 1000 کاله هم تېر کړي همغه دکترا ده، او که 1000 کاله پوهنتون کې استاد وي نو همغه پوهاند دی، هغې نه اخواته نوره درجه بله نشته. اوس موږ او تاسو دا معلومول غواړو چې د الله پاک د علم درجه څومره ده. په قرآن عظیم شان کې 2 آیاتونه راغلي دي، یو په سوره لقمان کې 28 آیات دی سوره لقمان، او بل په سوره کهف کې 109 آیات دی. دا 2 آیاتونه چې سره یو ځای کې دې نه د الله پاک د علم اندازه معلوم. الله پاک څه فرمایي؟ وی لو کان البحر مدادا لکلماته، وی که الله پاک جلو د علم د لیکلو دپاره وس دا ټول بحرونه دا څومره اوبه چې په دې ځمکه کې دي، دا ځمکه کې 3 برخې اوبه دي، یو برخه پکې وچه ده، یعنې د ځمکې 3 برخې دا اوبه نیولې دي. اوس الله پاک څه فرمایي؟ لو کان البحر مدادا لکلماته، که د الله پاک د علم د لیکلو دپاره دا ټول ځمکې چې دا څونه اوبه چې دي دا ټولې په رنګ بدل شي، دې رنګ جوړ شي، انک چې موږ تاسو ورته وایي دا ته نه جوړ شي. بل آیات کې څه وایي؟ ویل که چېرته دغه 2 چنده شي، یعنی دا اوبه چې کوم یو 3 برخې د ځمکې نه ولې دا 2 چنده شي. بل ځای کې بیا همدې آیات کې بیا فرمایي 7 ابحرن، یعنی 7 بحرونه 7 سمندرونه نور هم د دې سره یو ځای شي. دا څومره اوبه چې دام دي دا 2 چنده شي، بیا 7 بحرونه نور هم ورسره یو ځای شي. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلي چې دا خو لا څه کوي که دا ټول کائنات هم د اوبه شي او دا ټول رنګ شي او الله پاک خلک کېنوي
او بل دا یو شو، دا خو رنګ شو دونه چې دا ټوله ځمکه چې څومره اوبه دي دا 2 چنده شي، بیا 2 چنده نور ورسره یو ځای شي، دې نه رنګ جوړ شي. والشجرة اقلام، او دا څومره بوټي او ونې چې په دې ځمکه کې شته د ټولو نه قلمونه جوړ شي. او منشان په زرګونو په لکونو منشان کینې ورته الله پاک ورته وایي چې ولیکئ د علم په باره کې دا خبره ولیکئ، او هغوی شروع وکړي نو دا قلمونه به ختم شي، دا رنګ به ختم شي. څه وایي؟ ما نفدت کلمات الله، د الله پاک د علم خبرې به لا خلاصې نه شي. اوس تاسو فکر وکړئ چې د یو چا د علم د لیکلو دپاره دومره ډېر رنګ چې دا ځمکه څو چنده ترېنه ډکه شي او بیا هم خبرې خلاصې نه شي، او دا څومره په دنیا کې چې ونې او بوټي دا ټول قلمونه شي او دا ټول به ختم شي، یعنې مات به شي، دا پرسوده شي، خو د الله پاک د علم برخه به لا پاتې چې ولیکلی شي. څومره پیسه ده لیکلی شوې، څومره پیسه ده پاتې، دا معلومه نه ده چې اوس لیکلی شوې ډېره ده که پاتې ډېره ده. نو د دې نه اندازه لګي چې د الله پاک د علم اندازه څومره ډېره د انسان تصور هغه ته نشي کېدلی. دا یو شولو چې الله پاک علم څومره دی. دویمه خبره دا ده، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځلې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په کښتۍ کې سواره شو. چې کله کښتۍ کې سواره شو یو ځای پورې چې یو ګنجش کې چنچڼه راغله په دې هغه باندې کېناسته د کښتۍ په دې غاړه باندې. نو یو ځل یا 2 ځلې دا خپله مهوکه لاندې ښکته کړه، یو څاڅکی یو قطره اوبه یې راجګې کړلې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې موسی ته پوهېږې زما او تا علم به د الله پاک د علم په اندازه څومره وي، د هغه علم څومره دی ما او تا څومره دی، دا تا ته معلومات شته موسی؟ هغه موسی علیه السلام ورته وویل چې نه ما ته خو معلومات نشته. نو خضر علیه السلام څه ورته وایي؟ ای موسی ستا علم دا اولو العزم پیغمبر دی، موږ مخکې درس کې ویلي چې د پیغمبر علم د دنیا د ټولو خلکو د علم نه زیات دی، یعنی د هر پیغمبر علم د دنیا د خلکو نه زیات دی. اوس موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام چې ستا علم جمع زما علم، دا خضر علیه السلام خپله د موسی علیه السلام استاد دی. نو د دواړو علم بیا څه وایي؟ وجمع وعلم الخلائق، او د ټولو مخلوقاتو علم چې را جمع کې زما ورسره کې ستا ورسره کې، او د ټولو مخلوقاتو په مخلوقاتو کې جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، او دا پوهاندان او دا دکتران او دا فیلسوفان پروفیسران، د ټولو علم چې را یو ځای کې د دې ټولو مجموعه د الله پاک د علم په اندازه دومره ده لکه د دغه چنچڼې او د ګنجشک هغه یو قطره اوبه. اوس د ټول انسانیت او بشریت سره د ملایکو سره د هر څه دا ټول علم چې رايو ځکه یو قطره علم ته نه جوړیږي، او د الله په علم چې دا ټول دریاب او دا ټول بحر دی. نو سړی اندازه کې چې اوس بحر سمندر ته ګوره او دا یو قطره اوبو ته ګوره، نو دا به ډېرې که دا به ډېرې، دا به د ټول انسانیت او بشریت او ملایکو علم دا یو قطره شو. نو که یو انسان باندې تقسیم کې چې زما علم څونه دی، ستا علم څونه دی، پلانکي به څونه، نو دا خو بیا ذره قدر هم نه رسېږي ورته چې دا د ټولو یو څاڅکی شي، نو بیا به د یو سړي څه شي. هغه یو سړی چې دومره وړوکی علم لري او کله بریتونه تاو کې زه خو ډېر عالم یم او دا کوم او دا کوم او دا کوم. نو دلته موږ تاسو ته معلومه شوه چې الله پاک دومره لوی علم لري، د دغه علم په رڼا کې او د دغه علم په روښنایۍ کې د کائناتو د خلقت نقشه جوړه شوې. دا نقشه د دغه علم په اندازه څومره چې د انجینر تجربه او علم زیاتېږي هغونه نقشه دقیقه وي، څومره چې انجینر نالایقه وي او علم کم وي همغونه نقشه خرابوي. نو ځکه هر سړی کوشش کوي د خپله نقشه په چا جوړ کړي؟ ښه عالم باندې، ښه پوه انجینر باندې او ښه تجربه کار انجینر باندې جوړه کړي. نو چې داسې انجینر دا کائناتو نقشه جوړه کړې چې علم امر زیات دی چې موږ تاسو دلته پوه شو هغې باندې، نو اوس پوه شئ چې په دې کائناتو کې چې کوم تغیرات او تبدیلات راځي دا د هغه علم د چشمې نه راځي. زموږ او تاسو علم دومره کم دی چې د یو ذرې په اندازه هم نه دی. نو موږ به په دې تقدیر څه پوه شو؟ په دې ماستر پلان به څه پوه شو؟ که موږ او تاسو د اطراف نه یو سړی راولو او ښاروالۍ ته یې بوځو یا کاردستر ته یې بوځو او دا نه ووایه نقشه چې د کابل او د دې ښار جوړه شوې هغه ته یې کېږدو چې دا نقشه دا ده، دې کې به دا جوړېږي، دې کې به دا جوړېږي، دې کې به دا جوړېږي، هغه به سر وخوږېږي او تر اخره به سر پرې خلاص نه شي. دا څه دی؟ دا چې سړکونه دي او شبخانې دي، مکتبونه، زه په دې څه پوهېږم، هغه هېڅ پوهېږي نه. نو انسان چې دا په تقدیر مسله باندې نه پوهېږي، سر یې پرې نه خلاصېږي او دی پرې هغه اخري نتیجې ته نه رسېږي. د اخري اصلي وجه دا ده چې انسان علم کم دی. انسان خو دومره ذره قدر علم لري، نو د تقدیر په ټولو معاملو باندې نه پوهېږي. ولې زه مړ کېږم، ولې زه د دنیا ته راغلی یم، ولې مریض کېږم، ولې دا حالات را باندې راځي، ولې دلته جنګ کېږي، ولې روزي کمېږي، ولې روزي زیاتېږي. د دې اصلي وجه دا ده چې موږ او تاسو علم دومره کم دی چې هغه اصلي لوی ماستر پلان باندې موږ او تاسو بیخي سر نه خلاصېږي، هغې باندې نه پوهېږو. نو دا د تقدیر خلاصه خبره هم دا ده چې انسان چې دې دنیا ته راغلی د یو نقشې مطابق راغلی
یو ماستر پلان مطابق راغلی. دلته چې څومره تغییرات او تبدیلات راځي دا ټول د هغه نقشې مطابق دي. که اوس په دا ښاروالي کله کله په دې ښار کې کار کوي، کله کوم کور وران کړي، کله زور کړي، په دې سړک ځي، په دې شبخانه جوړېږي، کله لوی ځای هغې ځای کې ځنګل یي، هغې کې چمن یي، په هغې کې ګلان یي، په هغې کې هغه ایسته بلدوزر او ټکدارونه راشي ټول شیان وران کړي. دا خلک دا څه کمعقل خلک دي، تیار روغ چمن و روغ شی و جوړ کړی او دا کې کله کله ډېر غټ غټ بلډینګونه تاسو به لیدلي کله ټلویزیون کې بیرون مملکتونو کې ډېر غټ غټ دومره په میلیاردونو روپۍ پې د مصرف شوي، لا یو دم باروت ورته کې دا ټول تعمیر راوغورځي. وجه دا یي چې هلته یو پلان موجود دی، ماستر پلان موجود دی، هغې مطابق دغه ځای کې نوې نقشه تطبیقي، هلته نوي تعمیرونه جوړېږي، نوي شیان جوړېږي. نو په تقدیر کې هم ځینې وخت راځي داسې چې یو شی مخکې موجود دي، هغې په ځای باندې اوس بل راتګي، بل راځي، نو ځکه دا ورانول پکار یا په زلزله وران کړي، یا په سیلاب وران کړي، یا په جنګونو وران کړي، یا په یو شي وران کړي. ډېر انسانانو هغه خپل عمر په دې دنیا کې پوره کړی چې کله عمر پوره شي به دوی تګ پکار دی، دوی دلته اوسېدل نور پکار نه دي، دوی خوراک څښاک تنفس هر څه پوره شوي دي، دا باید لاړ شي، دې په ځای باید نوي راشي. او که بالفرض ویل یو وخت کې په دې کتابونو کې یو قصه لیکلې وایي چې یو وخت کې پاچا او د پاچا د خپل وزیران دا چاپلوسان چې کوم یو دا غوړمالان چې کاسلستان چې ورته وایي دا ورته خوا کې ناستو، نو یو ډېر زیات چاپلوس هغه ورته پاچا صاحب کشکې دا پاچاهي دایمي وای نو څنګه مزې به هم کولې. نو پاچا ورته ته خو ډېر قمقل یې. ولې پاچا صاحب ویلې که دایمي وی خو هماغه سړی به پیناس وی چې کوم اول پیناس نو ما ته پاچاهي رسېدله. په دا دنیا کې دا ټول خلک چې دي خپله قرآن عظیم شان فرمایي چې هر انسان ته به د دنیا کې یو برخه شته، چا 40 کاله، چا 50 کاله، چا 80 کاله عمر بیا بل راشي، بیا بل راشي، بیا بل راشي. دا په میلیاردونه انسانان چې دي که دا اولین انسانان ژوندي وی د آدم علیه السلام اولاده ژوندی وی نو موږ تاسو د دنیا ته څه بلا وخته، نو دا خوراکونه خو به هغوی خوړل، موږ به چی خوړل. خو دا د الله په خپل نظام همداسې جوړ دی چې هر یو ته څه برخه په دې ژوند کې ورکوي، بیا چې هغه ختم شي بیا بل راشي، هغه ته برخه ورکوي بیا ختم شي بیا بل راشي، به د هر چا ته د دنیا نه یو څه برخه رسېږي، یو څه زندګۍ کې ورته رسېږي. او دغه ته امتحانا څه وخت ورکوي چې ته به دې دنیا کې د ابدي ژوند دپاره ورسته کار وکړه. هغه ژوند چې هغه په میلیاردونو کلونه دی، د هغې دپاره تا دپاره دلته چانس دی. لکه څنګه چې په مکتب کې پوهنتون کې سړی داخله وکړي د هغه دپاره 4 کاله 3 کاله چانس شي چې د خپله درجې وګټي. که چا هسې په خوبونو دا ټوله دوره تېره کړه نو آخر به ناکام ایسته چې لپاوي چې به نه شي. او که چا به دې 4 کالونو کې 3-5 کالونو کې 8 یا 10 کالونو کې ښه تعلیم وکړي، شپه پر ځان رڼا کړه، خوب یې ډېر ونه کړي، غفلت یې ونه کړي، نو خامخا دی به په ښه درجه کامیاب شي، ښه چوکۍ، ښه مرتبه، ښه تنخواه، ښه هغه به ورته هغه شي. دغسې د دنیا په دې ژوند کې که چا د دې قانون او تشریع قانون چې موږ ویلی د دې مطابق ژوند تېر کړي نو الله پاک به په انجام کې داسې زندګي ورته نصیب کړي چې بیا به یې د په تصور کې هم نه وي. ځکه یو حدیث شریف کې راځي ویلې چې جنت ته کله جنتیان ننوځي نو د هیڅ شي په باره کې به افسوس نه کوي، صرف د یو شی په باره کې به افسوس کوي چې په دنیا کې موږ غفلت وکړو، موږ غافل وو، موږ متوجه نه شو. لکه څنګه چې دا شاګرد په صنف کې درس نه وایي چې کله د پرچې په سر کینی نو بیا دا قلم داسې کوي، کله داسې کوي، غاښونه پرې وایي، کله خپله نوم هم ترې ورخطایي نه غلط شي. نو هغه وجه دا یې چې هلته یې غفلت کړی. اوس که په دنیا کې څوک غفلت وکړي، دا وخت بې ځایه تېر کړي، بې وخته تېر کړي، هغه څوم شی چې ضرور دی هغه ونه کړي، غیر ضروري کارونه باندې وخت تېر کړي، نو خامخا به د امتحان په ورځ باندې بیا دا خپل قلم باندې خپل غاښونه ټکوي خو هېڅ نتیجه او انجام ورکړي، بیا به چغې وي، بیا به واویلا کوي، بیا به ژاړي، خو فایده به هېڅ نه وي. نو الله پاک مونږ ته دلته وخت راکړی دی چې مونږ او تاسو همغسې مطابق د هغې کار وکړو. نو الله عز وجل دې مونږ او تاسو دا توفیق راکړي چې په دغه خبرو ځان پوه کړو، دا کوم چې مونږ د تقدیر په باره کې وکړې په دې باندې ځان پوه کړو او د هغې مطابق خپل عمل سرته ورسوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.